حتی په ځینو خلکو کې خو اوس دا کمزوري راغلی ده چې کم ځای د حفظ تراویح لږ کراري وي، یعنی د سنت موافق وي، د امام او د حافظ نه شکایت کوي وای دا تراویح څومره کراري دي، دا باید تیز. او هغه حافظ او هغه امام دا دوی ته ډیر د قدر وړ وي چې څونه تراویح د سنت خلاف وي او څونه تراویح چټکې وي. نو کله به بیا موږ پر یو لمانځه باندې 15 دقیقې پوره وخت تیر کړی، پر دا 15 وخت لمنځو باندې دا 15 وخت پر موږ باندې لمونځ فرض. او ځینو خلکو بیا د نفس د اسانۍ دپاره دغه تراویح 8 رکعاته کړي دي، او د دې دپاره وایي د نبي علیه السلام حدیث دی چې تراویح 8 رکعاته دي. د احادیثو په ټوله ذخیره کې د احادیثو هیڅ څوک دا نشي ثابتولی چې پیغمبر علیه السلام 8 رکعاته تراویح کول. معین عدد د 8 رکعاتو دا هیڅوک نشي ثابتولی. ځینې خلک چې د 8 رکعاتو استدلال کوي هغه د امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث چې عایشه صدیقه رضی الله عنها را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام په رمضان او غیر رمضان کې، پر روژه او غیر روژه کې 8 رکعاته قیام اللیل کاوه. قیام اللیل د تهجد لمونځ دی چې 3 رکعاته ورسره وتر کې نو 11 رکعاته ځینې جوړېږي. نو د یو حدیث هم داسې نسی پیښولی څوک چې په هغه کې دا خبره یقیني د عدد متعین راغلی وي چې 8 رکعاته عدد خاص پیغمبر علیه السلام تراویح کړي. نیل الاوتار کې علامه شوکانی رحمت الله علیه وایي چې د عایشه رضی الله عنها دغه احادیث دا ټول پر عدد معین دلالت نشي کوي. سره د دې چې نیل الاوتار کې علامه شوکانی رحمت الله علیه په بحث تراویح کې بالکل د تراویح په ختم کې دا خبره را نقل کړي. او علامه شوکانی رحمت الله علیه هغه خپل دا وایي چې هیڅ حدیث داسې نشته چې عدد معین دی د عایشه رضی الله عنها د تراویح څخه څوک راوباسي. د هغې د حدیث څخه چې هغه وایي پیغمبر علیه السلام په رمضان او غیر رمضان کې فقط هغه 8 رکعاته قیام اللیل کاوه. قیام اللیل د تهجد لمونځ دی. او د عمر رضی الله عنه څخه په تواتر باندې د ټولو صحابو په اجماع باندې دا ثابته ده چې هغه پر 20 رکعاته تراویح باندې د امت اجماع را نقل کړي. موطأ مالک کې د یزید ابن رومان حدیث دی چې حضرت عمر رضی الله عنه صحابه پر ابی ابن کعب رضی الله عنه باندې راجمع کړل او ابی ابن کعب رضی الله عنه هغوی ته 20 رکعاته تراویح ورکول. امام شافعی رحمت الله علیه خپل وایي ما په مکه مکرمه کې په خپل ښار کې ټول خلق پر 20 رکعاته تراویح باندې لیدلي دي. امام ترمذی رحمت الله علیه ترمذی کې را نقل کوي وایي 20 رکعاته تراویح دا د امت د علماو څخه د حضرت عمر او حضرت علی رضی الله عنه معمول دی. او د امام شافعی رحمت الله علیه قول را نقل کوي وهکذا ادرکت ببلدنا مکه، همدارکه ما په خپل ښار مکه کې خلق 20 رکعاته تراویح کوونکي لیدلي. نو دا یو بله کمزوري ده چې په خلکو کې راغلي. رمضان د حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده حياتي من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي من ربنا نعمة.